السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یو داسې ټیکنیکل میسج چې واقع د پاغې کې زموږ لپاره ډېر غټ سبق دی. هغه دا چې د شپږو کالو په عمر کې د پولیو یو مریض چې د کوم نوم الکساندر و، هغه د 72 سال په عمر کې وفات شو. خو د هغې فوتګي څه داسې خاص ریزن دی، څه داسې خاص وجه ده چې نن سبا په دنیا کې سوپر ډوپر هټ دی. د هغې په شا باندې یو غټ ټیکنیکل وجه ده، ټیکنالوژي ده. د پولیو دغه مریض د 72 سال دا ژوند چې کومه دی دا یې د اوسپنې نه په جوړه شوې یو سلنډر نما سلنډریکل شیپ په داسې پیپړه کې چې کومه دی هغې ژوند کړی دی. امریکا کې یو ریاست دی چې د دې ریاست نوم ټکساس دی، او بیا په دې ریاست کې یو ښار دی چې د کوم نوم ډیلس دی. دې سره د دې تعلق تقریبا دا د شپږو کالو چې کله دې ته د پولیو غوندې خطرناک مرض دا لاحق شو، او دغه د پولیو د مرض نه پس د مرۍ نه پر راښکته دا ټوله حصه دا د دې مفلوجه وه، یعنی دلته ورته خلک فالج یعنی دا ډسیبل و، د باډي حرکت چې کومه دی دا نشو کول. نو د خپل د ژوند تېرولو لپاره د یو مشین سهاره اخیستې وه. د دې مشین په مدد سره به دې ساه اخیستو. اوس دا مشین که چېرې په سایډ باندې تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري، بلکل سلنډریکل شیپ یې دی، او دې خپل ټول عمر په دې کې چې کومه دی تېر کړی دی. داسې یو انسان چې د کمې ټوټل باډي ټوټل جسم مفلوج دی، او دا صرف محدود دی دغه سلنډر نما جسم ته، کومې ته چې د اوسپنې پیپړه هم وي. د دې باوجود د خپل ځان چیلنج کو، ایجوکیشن یې وکړو، او د لا ډګري حاصله کړه، یعنی قانون دان شو، د قانون ډګري دې ترلاسه کړه. د دې باوجود واقع ده زموږ د ینګ کول دپاره په دې کې ډېر یو غټ پیغام پروت دی چې داسې یو انسان چې کومې ته دومره تکلیف ډسیبل، خو د دې باوجود هغه حوصله نه بیلي او د لا غوندې غټه ډګري دا ترلاسه کوي. د مفلوج بدن باوجود دا د لا ډګري ترلاسه کوي. نو هغه چا ویل چې همت به ته کې او مدد به د خدای، همت مرده مدد خدا. نو په ژوند کې هیڅ قسمه څیز ته خپله حوصله نه دی بیلل. اوس دلته د قانون ډګري ترلاسه کړه، خو د دې سره سره دی په دې باندې یو کتاب هم ولیکو، یو کتاب یې هم ولیکو. د دې د مرګ خبر د دې ورور چې د کوم نوم الکساندر و، هغې په تېره شوي بوت په ورځ باندې د خپل فیسبوک په پاڼه باندې دا ورکړه چې د بده مرغه دا وفات شوی دی. د دې ورور د نوم فیلپ الکساندر و، فیلپ الکساندر، او د خپل نوم پال الکساندر. د ورور نوم یې فیلپ الکساندر او خپل نوم یې پال الکساندر. او د ژوند تېرولو لپاره چې کومه فنډ ریزینګ د کمیټې ممبر و چې د کومې نوم کریسټوفر المر و، هغې هم د دې د مرګ تصدیق کړی دی. کریسټوفر چونکې د دې سره ډېر کلوز پاتې شوی و، نو دې دا وویل چې د پال الکساندر دا ژوند دا واقع ده د ډېر په دې دنیا کې چې کوم خلک اوسېږي د هغو دپاره دا رول ماډل و چې د خپل معذورتیا باوجود د حوصله نه ده بیللې، او د په نره باندې د ژوند چیلنج کړی دی، د دې سره مقابله کړې ده، او خپل ایجوکیشن یې نیمګړی نه دی پرېښی. او د دې سره سره چې کله د قانون ډګري ترلاسه کړه، نو بیا یې په دې باندې یو کتاب هم تحریر کو. اوس د پال الکساندر خپل یو ټیک ټاک اکاونټ هم دی، په کوم باندې چې میلیون فالوورز دي. په هغې باندې دا بیان دی چې چونکې دې ته کووډ-19 شوی و، کرونا وایرس د وجې نه د متاثره شوی و، او د دې د مرګ سبب چې کومه دی همدغه کووډ دی. اوس دلته وګورئ چې کومه پال الکساندر کومه ژوند دی، دا د اوسپنې په یو سلنډر نما پیپړه کې چې د کمې دننه یو پریشر دی، او دا پریشر کمیږي، زیاتیږي، او د دې په مدد سره دا خپل ژوند کوي. نو وګوره دا څومره د درد نه ډک ژوند و، خو د دې باوجود
د دې په مخ باندې به مسکا وه. او تاسو ته پته شته دی به څه ویل چې همیشه دپاره زما فیورټ چې کوم هابي ده د خندا، د دې خندا ډېره مشهوره وه. نن هم تاسو د پال الکسندر په نوم چې کوم ټیک ټاک اکاونټ دی هغه تاسو ویزټ کړئ، تاسو هلته د کتلی شئ. اوس پال الکسندر چې کومه سلنډر نومه دا پیپړه استعمالوله، د دې ټیکنالوژۍ ایجاد په 1920 کې شوی و. خو چې کله جون آسلک د پولیو دا ویکسین ایجاد کو او په 1955 کې د دې ویکسین استعمال عام شو، نو د دې ټیکنالوژۍ استعمال هم کم شو. اوس دلته که تاسو سوچ وکئ نو په دې دنیا کې د ټولو نه زیات عمر چې کومه د وسپنې نه په جوړه شوې پیپړه کې چا تېر کړی دی، نو ډاوټ هغه پال الکسندر دی. د دې د وجې نه عالمي ریکارډ هم د ده سره دی. نو د پال الکسندر د ژوند نه واقع ده موږ له په دې کې یو ډېر غټ سبق ورته دی. هغه یو کوټیشن دی، څه وایي هغې کې وایي چې you get in life what you have the courage to ask for. نو ژوند کې اول نمبر ګول سیټینګ او د دې نه پس په هر حال باندې دغه ګول اچیومنټ. نو عقیده د پال الکسندر په ژوند کې زموږ دپاره یو ډېر غټه فلسفه، یو حوصله ده، او بیا خو داسې معذوره ژوند، داسې معذوره جسم او د هغې باوجود دومره غټه حوصله، نو عقیده هغې ته سلام پکار دی. نو هیله ده موږ به هم حوصلې نه بیلو او په ژوند کې چې زموږ کومه منزلونه دي دغه منزلونو ته د رسایۍ کوشش به کوو. الله مسپارم، د الله په امان.